افغانستان یو ښکلې سیمې ته. دا ځای هغه دوستان چې دلته راغلي دي، هغه لیدونکي چې دلته راغلي دي، حتما دې ځای سره بلدیت لري. دا مقصد سویزرلند نه ده یا اروپایي مملکتونه نه دي، دا افغانستان ده، ښایسته افغانستان. دلته هر کال اوبه ډېرې زښته جګې وي، خو سږ کال نظر د نورو کالو اوبه ډېرې ټیټې سوي دي. پسرلی ته امکانات لري. همغه جن یو مجرد بایناري او وایزه مجرد یم. والا پانتون اقتصاد ژوبل د امکانات لري. شوق لري؟ و شوق لري. د کومې رشتې شوق لري؟ کوم بخش وایي، کوم پوهنځی وایي؟ والا بخش انجینري خوښه ده. چې مثال موږ سره څوک مالدار وي کومک وکړي چې مثال درسونه راته برابر کړي، مکتبونه جوړ کړي راته مثال دولت. کوم ځای؟ دولتځای. د دولتځای؟ ښه. څنګه مایان خرڅوې؟ دا خپله نیسې که اخلې څه رقم؟ اخلي. د فارمي دي؟ ښه. دا څو دي؟ دا کیلو خرڅېږي که څه رقم دانه ده؟ عملې شروع دي. تاسو حالت خو وینئ نو وضعیت ډېر کړکېشن ښکاري. ته ودرېږه. دغه ورور غږېږي که نه غږېږي؟ وروره څه شی خورئ؟ ولې داسې خلاصېږي خو نه ولې داسې وارخطاست دی؟ ګلپیان، شلغم، مولی، همداسې نوره ترکاري ده، پالک، شوتله. ښه. څنګه دا څو خرڅوې؟ دانه یې څو خرڅوې ده؟ 4 دانې په 20 دانه 15 روپۍ. دانه 15 روپۍ؟ ښه. ګټه درته کوي که نه؟ لږ لږ کوي. ښه. اوس موږ باندې څو خرڅوې؟ تاسې همداسې یاست. پیسې نه اخلې؟ نه. ولې؟ خالي نه. خالي نه.
سلامونه دوستانو، څنګه یاستئ؟ صحت مو ښه ده انشاءالله. خدای دې کې جوړ روغ اوسئ. دوستانو نن موږ راغلي یاستو د افغانستان یو ښکلې سیمې ته. دا ځای هغه دوستان چې دلته راغلي دي، هغه لیدونکي چې دلته راغلي دي، حتما دې جي سره بلدیت لري. دا مقصد سویزرلند نه ده یا اروپایي مملکتونه نه دي، دا افغانستان ده، ښایسته افغانستان. دا ځای د تنګي یا د مایپر تنګي په نوم یادیږي. څوک چې جلال آباد خواته راغلي دي دلته حتما دا ځای لیدلی ده. دا ډېره ښایسته منظره لري. کم لیدونکي کم دوستان چې دا ځای لیدلی نه د مایپر نه چې کښته کېږي جلال آباد خوا ځئ، دا ځای کولی شي دلته راسي او دا ښایسته منظرې نه لیدنه وکړي. موږ هم ځو جلال آباد خوا، سروبي خواته، او هلته هم انشاءالله ښایسته منظرې نورې منظرې هم تاسو ته لرو. هغه ځایونه به هم تاسو ته تصویرونه ولرو، تاسو ته به ښایسته ښایسته ځایونه ښکاره کړو. هغه دوستان چې دلته راغلي نه دي کولی شي راسي، له نږدې نه وګوري. او څوک چې له مملکت نه لرې دي کولی شي زموږ د تصویر تاریخ نه د فواد نادري چینل طریقې نه دا تصویر وګوري. دوستانو اوس راغلی یاستو موږ د نغلو بند ته. دلته به تاسو ته اوبه ښکاره کړو. دلته هر کال اوبه ډېرې زښته جګې وي، خو سږ کال نظر د نورو کالو اوبه ډېرې ټیټې سوي دي. د دې له امله چې ورښتونه ډېر کم دي او بارانونه نه دي سوي سږ کال. او دا هغه بند ده چې تقریبا ډېر برق دلته تولیدېږي. یو مشهوره د افغانستان بند ده. نو تاسو منتظره نه پرېږدم، راځئ تاسو د نغلو بند ټوله ساحه به تاسو ته زه ښکاره کړم. له موږ سره اوسېږئ، موږ تنه مو پرېږدئ. دوستانو دا ساحه چې تاسو وینئ دا د نغلو بند ساحه ده. وینئ دلته ډېره غټه ساحه ده. اوبه هم یو ساعت چې وینئ تر هغوی موږ سترګې کار کوي، یعنې ډېره زښته زیاته اوبه ده. خو فعلا د اوبو سطحه دلته ډېره کمه سوې ده. هغه سپین ځایونه چې تاسو وینئ په تصویر کې، یعنې مخکې به اوبه تر همغه جې پورې وي. کم لیدونکي دوستان چې دلته راغلي دي مخکې، نو هغوی دا تصویر چې ویني حتما پوهېږي چې د مخکې له اوبه دلته څومره وي. خو اوس د اوبو سطحه دلته ډېره کمه سوې ده. نو دا لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړله، دا د ورښتونو کمښت له امله البته اوبه سطحه ډېره ټیټه سوې ده. او هغه بند ده چې دلته البته د افغانستان نغلو بند، یعنې د برق تولید بند دلته ده چې تقریبا زمونږ 1% برق له دې نه تمویلېږي. دوستانو دلته بعضې شیان زه په دې اوبو کې وینم. دا څه شی دی؟ او صدف دریایي په نوم. صدف دریایي دا واړه واړه دي. تصویر کې تاسو وګورئ دا شیان. ودرې دلته لکه څه کوم غټ م څه ده. او دغه ده.
ده دې ته صدف دریایي وایي او دا بعضې دوستان دي چې دې ډېر علاقمند دي وایي دا ډېر ښه شی ده ګورئ کامرا کې تاسو دلته لکه چې دا جای ده هغه دوستان چې صدف دریایي شوقیان دي دا کوم دوستان چې چین ته تللي دي دې پوهېږي دا څومره خوند لري او چینایي چینایان چې دي ډېر علاقمند دي نو ما نوم یې ډېر خوښېږي صدف دریایي خو تر اوسه مې خوړلی نه ده خلک صفت کوي وایي ډېر خوشمزه ده نو نه پوهېږم د دې مزه به څومره وي هغه دوستانو چې دا صدف دریایي خوړلی ده نو د دې دوی دې ووایي چې د دې خوړل څنګه دي مزه لري که نه لري دوستانو تو در دې منځ کې وګورو څه شی دي دا منځ یې خلاص کړو چې دا دا داسې یو شی ده وینئ دا څه شی دی دا دوستانو دا تاسو خوړی سئ د دې صفت بعضو دوستانو کوو وایي ډېر خوندور شی ده پکې ښه نور نه پوهېږم نو مزه یې نه پوهېږم چا چې خوړلي دې مزه دې حتما ووایي دا بېرته اوبو کې خوشې کړم دوستانو دا زموږ ورور چې وینئ دا اخوانه راغی لکه چې مایان دلته نیسي مخکې ما ول د جال اچوو نو دوی سره پوښتنه وکړو چې څومره وخت کېږي دلته دوی کار کوي او څه شی نیسي دلته حتما مایان دي نو بعضې ویل ته مرغاوۍ هم نیسي کار کوي نو دوی سره معرفي سو وروره ستړی مه سې څنګه یې ښه جوړ یې نوم دې څه ده نوم یې جاوید ده ښه جاوید جانه څومره وخت کېږي دلته ماهیګیري کوې یاره وخت خو ډېر کېږي 5 کاله به کېږي ما داسې کاره کېده جال دی اچوه مایان نیسې دلته د اوبو سطحه بعضې لیدونکي بعضې دوستان دلته چې موږ پوښتنه ترې وکړله وایي ډېره ټیټه سوې ده مخکې اوبه څومره وې دلته مخکې خو اوبه د اول چې بند جوړېده 100 متره وې اوس 6 متره 25 متره ته رسېدلې ښه یعنې اوبو ډېره سطحه جګه وه مخکې جګه وه په دې اوس خړې راغله سیندونه راغله خړې واچول بیخي ورته جګ سو دا ځای اوس 15 متره 6 متره داسې اوبه دي ښه ته بدون د دې دا مایان چې نیسې خرڅوې که بیا وړې هلته هوټل لرې هوټل کې پخوې خلک باندې خرڅوې څه راکړه مشتریان هغه ته مشتریان دي ګاګ ده هغوی ته هوټل والا ده ښه دلته خو د څه ممانعت نشته تاسو مایان نیسئ والا دلته ځای ټاکلی ده دولت یعنې په ځینې اخوا ممانعت شته دې خوا نشته ولې ممانعت د هلته اوبه ډېرې دي که نه نه په دې خطر مطر ده داسې نه چې بند ته مزاحمت وکړي د دولت کسان وایي دلته راځي خل د دې چې کتنې لپاره راځي راځي دلته ډېر ګرځي چکریان هم راځي نور خلک هم راځي هم خاص او څنګه د وضعیت د اقتصادي یعنې تاسو دلته نمایان چې نیسئ څومره ورځ کې ترته کېږي پیسې څومره خرڅولی شئ دې نه والا ورځ یې 300 400 تر 500 پورې بیا په سرلي کې ښایي سرلي کې میان زیات بیا 2000 یا 2500 3000 پورې کار ښایي واده دې کړی نه واده مې نه ده کړی کوژده مې کړې حتما پیسې به ټولوې څنګه واده کوې والا وبه کوو پسرلي ته امکانات لري ښه همغه جن یو مجرد بایناري او وایزه مجرد یم ښه فامیل کې څنګه دا نور ورونه هم کار کوي که ته نه ته مصروفیت لري نور ورونه هم کار کوي هغه نور یو مکتب وایي او یو بل د یو غوړې تجارت کوي او یو دور نمایان شو جاوید جان مکتب دی ویلې هو مکتب مې ویلې 12 کال ښه پانتون څنګه والا پانتون اقتصاد ژوبل ده نو امکانات نه لري شوق لري هو شوق لرم د کومې رشتې شوق لري کوم بخش وایي کوم پوهنځی وایي والا بخش انجینري خوښه ده که چېرته دولت تا ته زمینه مساعده کړي نو تاسو حتما دې لیوال یاستئ چې پوهنتون له خیره شروع کړئ هو لیوال هغه لیدونکي چې تاسو ویني
مثلا کم تجاران چې دي یا کوم پوهنتونونه لري نو هغه دوستان که کولی شي زمینه هغه ځوانانو ته مساعده کړي چې شوق لري اما توانایي دې نه لري چې دوی درس وایي. وینې دلته دومره فکر نه کوم چې دوی مثلا په دومره مشکلات حالاتو کې دوی یعنې اقتصادي حالات دوی وسې کولی په دې حالاتو باندې پوهنتون وایي. که تاسو ورته کولی شئ زمینه د درس تحصیل ورته مساعده کړي جامع جان ماشاءالله چې تکړه ځوان ښکاري. ښه څه پیام لري؟ والا پیام به نو څه پیام ولرم خو حکومت نه څه خواهش لري دوستان چې پوهنتون لري څه همکاري هیله لري؟ هغوی نه دا پیام لرم چې مثال موږ سره څوک مالدار وي کومک وکړي چې مثال درسونه راته برابر کړي مکتبونه جوړ کړي راته مثال دولت نه نو څه. ښه تاسو کور دلته نږدې ده؟ پورې کلي کې ده دولتځای کې. ښه په قوم دولتځای؟ ښه ماشاءالله ماشاءالله مننه وروره جاوید جان. ستړی مه سې هلکه. څنګه یې؟ ښه یم. نوم دې څه ده؟ ګلولي. ګلولي د کوم ځای؟ دولتځای. د دولتځای یې؟ ښه څنګه مایان خرڅوې؟ دا خپله نیسې که اخلې څه رقم؟ اخلي. د فارمي دي؟ ښه دا څو دي دا کیلو خرڅېږي که څه رقم دانه ده؟ کیلو 100 روپۍ. کیلو 100 روپۍ؟ و دا یو دانه څونه راځي؟ دا څومره ده؟ دا به 2.5 کیلو راځي. 2.5 کیلو؟ دا فارمي دي؟ اوس وطني نه لري؟ نه. وطني بیا څو دي کیلو؟ وټلو کې 400 روپۍ ورکوي. څو یې ته خپله اخلې؟ دا هو کیلو موږ ته 80 راځي 90 راځي. ښه په کیلو کې راته څو روپۍ پاتې کېږي؟ 10 دغسې پاتې کېږي. ښه ورځې څو روپۍ کار کوې؟ ښه دی. څو روپۍ کار کوې وښیې؟ څونه وکړم؟ مثلا د ورځې 500 روپۍ. ګټه کوې 500 که خرڅوې؟ خرڅوي. څو روپۍ ګټه کوې؟ ګټه خو 100 روپۍ پوره نه کوم. ښه خلک یې اخلي نه که نه؟ نه نور خلک یې خوښوي. ښه خو وطني لږ زره راوړه که نه؟ وطني کیلو 2.5 روپۍ هغه ښه.
دلته کامرې ته وګوره. مکتب وایې چې څه ودرېږه ودرېږه هلته. مکتب وایې څوم صنف کې یې؟ څلورم. څوم نمره یې؟ څوم نمره یې؟ دریم. ښه ښه تا نه به یو سوال وکړم زده ده؟ درې پنځه څو کېږي؟ 15 شپږ اووه څو کېږي؟ ښه ماشاءالله دا مکتب هم وایې. ښه اوس موږ ته مراد کوې که نه کوې؟ موږ ته مراد کوې که نه کوې؟ تا ته باید خپل سر باندې حساب 90 روپۍ هېڅ ګټه نه اخلې؟ نه دغه ده ښه ده خو ځواني خو کوې. خیر اوسې. سواله کا نوم دې څه شی ده؟ مرتضی. ښه مرتضی جان هلته څه شی کوې؟ مولۍ خرڅوم. دا یې تا دي؟ د خپله ځمکه کې م کرې؟ نه د قانانو. ښه ځمکه دې بل چا ده؟ مولۍ دې نور څه شی کرئ؟ ګلپیان، شلغم، مولۍ همداسې نوره ترکاري ده، پالک، شوتله. ښه څنګه دا څو خرڅوې؟ دانه یې څو خرڅوې ده؟ 4 دانې په 20 دانه 15 روپۍ. دانه 15 روپۍ؟ ښه ګټه درته کوي که نه؟ لږ کوي. د ورځې څومره خرڅوې؟ 100-200 روپۍ. ښه مکتب ته ځې؟ څوم صنف کې یې؟ 4م. ماشاءالله ماشاءالله. ته نه خپله کار کوې که نور څوک دلته کار کوي؟ دا 2-3 وروڼه یې دلته راځو سهار کې مولۍ ښکو بیا تر ماښامه پورې ورته ناست. مکتب کې څنګه تکړه یې که نه؟ تکړه یاستې. ښه مکتب کې هم کوشش کوه شاباسې. ښه صحیح. ښه اوس موږ باندې څو خرڅوې؟ تاسې همداسې یاست. پیسې نه اخلې؟ نه. ولې؟ ولې نه؟ ولې نه؟ تاوان نه کوې پکې؟ نه. ځه یو بیه ووایه موږ ته ځه خو مراد وکوه. 15 دانې په 20. څو؟ 15. 15 دانې په 20؟ ښه شپږ دانې 20 موږ ته راکوې؟ نه ښه ډېر ځوان ښکارې واله که والا ځوانان کوي. ښه ده ماشاءالله. ښه څنګه مکتب کې څو نمره یې؟ اتم. څو؟ اتم نمره. اتم نمره؟ 3 او 4 څو کېږي؟ 3 او 4 ماشاءالله ماشاءالله. نه ژوندی اوسې خیر اوسې. دوستانو مجتبی تمام نومېږي؟ مرتضی جان دلته غریبي کوي او هم خپل مکتب وایي. ماشاءالله ډېر تکړه او ځوان پرسته ماشوم ښکاري. ګوره موږ ته یې ویلې چې تاسو ته به دا همداسې رایګان مفت درکوو. بس ماشاءالله مرتضی جان ژوندی اوسې.
ګرانو لیدونکو اوس راغلو نو د غرمې ټیم و د ځوانانو سره دلته راغلو هوټل ته مسجد سروبي مایانو ته یو رقم حملې شروع دي تاسو حالت خو وینئ نو وضعیت ډېر کړکېشان ښکاري ته څنګه یې وروره الحمدلله الحمدلله نوم دې څه ده نوم مې محب الله محب الله جان زه خو دې پېژنم خو ما لیدونکي دې پېژني زه وایم پېژنم ټول یې پېژنم ولې داسې خلاصېږي خو نه ولې داسې وارخطاستئ والا دې ځان نفس زور څوک نه لري وروره ته کې ځان معرفي کړې زه الحاج محمد حفیظ د کونړ ولایت نه راغلی یاستم سروبي کوم ایپر ده لکه چې دا مایان خورې بیخي نوم هم مې یادوتلی همدغه ځای د مایانو ځای ده اوس خورې دا بل ورور یې رقم داسې مایریزان غوندې ښکاري زه به هم دوستانو خوراک ته شروع وکړم ګورې مایان دي خوراک ته به شروع وکړم چې اوس زما برخه دوی ونه خوري هېڅ غږېږي نه دغه یو خو ویني دا بیخي هېڅ نه حالت یې بیخي خرابه دی لیدونکو دا وه نننۍ خپرونه او چکر چې ما فواد نادري تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم الله مو مل شه